سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله تر روغ او جوړ یئ. زه یم اسدر ولي اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو نن تاسو ډېر خوندور اپلیکیشن درښیم. په دې اپلیکیشن کې موږ کولی شو هر ډول اپلیکیشنونه چې کوم انسټال کړي دي د هغو لینک کاپي کولی شو، همدارنګه د پلی سټور لینک کې د ګوګل لینک او کولی شي د کوم اپلیکیشن چې موږ انسټال کړي د هغه اپلیکیشن مکمل معلومات وکړو. یعنې ملګرو په دې داخل د اپلیکیشن کې چې کوم اپلیکیشن موږ په خپل موبایل کې انسټال کړي دې مکمل ډیټا کتلی شو. د لینک کاپي کول دا چا جوړ کړی دا او د ګوګل لینک همدارنګه کولی شو ډایرکټ هغه اپلیکیشن لرې بل چاته ولیږو، واتساپ ولیږو یا هم په ټلګرام کې ولګو. همدارنګه کولی شو لینک یې کاپي کړو. دې ته ورته نور ډېر خوندورې ځانګړتیاوې په دې اپلیکیشن کې موجودې دي. ملګرو دا اپلیکیشن موږ سره هغه زیات ګټه کولی چې کله چې موږ کوم اپلیکیشن له پلی سټور ډاونلوډ کړو هغه موږ ته په هغه کې نه راځي، سټوریج کې ډایرکټ انسټال کېږي. هغه ویډیو مې هم مخکې جوړه کړې وه څنګه کولی شو د پلی سټور اپلیکیشن په داخل د هغه ته ولېږو، سټوریج ته ولېږو. هغه ویډیو لینک د یوټیوب ډسکرپشن کې هم درکوم او په دې ویډیو کې دغه کولی شو هماغه اپلیکیشن د پلی سټور څخه انسټال کړی وي هغه ډایرکټ واتساپ لارې بل چاته ولېږو یا هم ټلګرام له لارې. نو ډېر زبردست اپلیکیشن د اپلیکیشن په خامخا په خپل موبایلو کې انسټال کړئ او ګټه ورڅخه واخلئ. نو ملګرو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو یو خورا درنه هیله کوم که چېرې مو ویډیو خوښه سوه چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ. ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم چې موږ څنګه دا طریقه کولی شو. نو له موږ سره اوسېږئ. اپلیکیشن ته ضرورت ته اپلیکیشن لینک به د یوټیوب ډسکرپشن کې تاسو درکړم. مای ای پی کې په نوم اپلیکیشن د اپلیکیشن باید تاسو سره ډاونلوډ کړئ. واقعا چې ملګرو دا ډېر خوندور اپلیکیشن ډېر وخت پورې ما په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ما سره پروت ده او زه ګټه ورڅخه اخلم. ما هم نن وغوښتل چې په دې باره کې تاسو ته هم ویډیو جوړه کړم او تاسو ته هم د دې ځانګړتیاوې درته وښیم. نو دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا ډاونلوډ کول لینک زه د یوټیوب ډسکرپشن کې درکوم. نو کله مو چې ملګرو اپلیکیشن را خلاص کړو لږ به ورته انتظار وکړئ. ملګرو زیاتره چې کوم اپلیکیشن باندې ویډیو جوړه کړم د هغه لینک راخلم، هغه لینک ټول د اپلیکیشن نه راخلم او بیا د یوټیوب ډسکرپشن کې اچوم. ملګرو مثلا زه غواړم دغه مسنجر لایټ په اړه کې لینک یې کاپي کړم یا هم مثلا دې باره کې زه مکمل معلومات غواړم. د مسنجر لایټ باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. کله مو کلیک واخیستل ملګرو تاسو کولی شئ دغه اخري اپډیټ څنګه ده په دغه تاریخ باندې راغلی ده او ما چې انسټال کړی ده په دغه تاریخ مې انسټال کړی ده. همدې ته ورته ملګرو توګه کوم ځانګړتیاوې چې دي ملګرو ټول نه ریکویسټ انډرایډ ورژن سره دی ورژن دا ډېر خوندور. نور کوم معلومات چې د اپلیکیشن کې ضروري هغه ټول معلومات څنګه د ملګرو دلته څنګه کې ورکړل کېدای. ملګرو انفارمیشن دي تاسو کتلی شئ، د اکټیویټي ده تو ګورئ ملګرو، سرویز ده تو ګورئ ملګرو د اپلیکیشن په اړه کې کوم ضروري معلومات چې هغه ټول په دغه ځای کې تاسو ته درکړي وي. نو اوس یو څو ځانګړتیاوې نور هم دا لري د اپلیکیشن. کله چې ملګرو تاسو دغه راسئ کله لاندې کوم څه ته کرسر روانه ده درې ډاټا باندې به تاسې یو کلیک واخئ. کله مو دلته کلیک واخیستل نو ملګرو ته څو مهم هغه څیز به تاسو دې کې درته وښیم. لومړی مهم دا ده ملګرو کله چې لیکلي سینډ، نو کله چې په دې سینډ باندې کلیک کوو موږ دا اپلیکیشن کولی شو په مختلفو لارو یو چا سره شیر کړو. مثال په توګه کولی شو ډایرکټ څنګه د واتساپ لارې چا ته ولېږو یا هم ډایرکټ دلته کولی شو د بل مسنجر لارې چا سره شیر کړو یا هم د ټلګرام لارې ولېږو او دلته په اخر کې کولی شو ملګرو دا څنګه کړو لینک یې هم کاپي کړو. کاپي ټو کلیپ بورډ دې فاصله کولی د اپلیکیشن لینک کاپي کو. نو دا خو یوه ځانګړتیا چې بیا څه ملګرو دلته موږ راسو په دغه درې ډاټو کلیک واخلو. درې ډاټو مو چې ووهلو نو یو بل اپشن د ملګرو موږ ته لیکلي اوپن ان پلی سټور. کله چې ملګرو په دې باندې کلیک وکړو نو دا اپلیکیشن ډایرکټ موږ ته پلی سټور کې راخلاصېږي. اوس لپاره ملګرو زما کنیکشن کار نه کوي. تو ګوره ایمرجنسي کال آنلاین ده، زه په کوم ځای کې دلته اوس نیټ کار نه کوي، خطر ده تاسو ته عملاً زه نشم درکولی. دوهمه خوندوره ځانګړتیا ملګرو دا ده کاپي پلی سټور لینک. کله چې په دې باندې کلیک وکړو ملګرو دې لینک به څنګه چې موږ ته راکاپي سي دا لینک څنګه چې موږ ته راکاپي سو دې اپلیکیشن اته موږ کولی دا لینک په ډېره اساني باندې بل چا ته ولېږو. او دلته یو بل اپشن څه ده ملګرو ګریډ شارټکټ. په دې ګریډ شارټکټ باندې کولی شو د دې څنګه یو شارټکټ واخلو په خپل سکرین کې.
کله چې په ګریډ شارټکټ باندې کلیک وکړو نو دا رقم صفحه به موږ ته راسي. ورته کوم ملګرو د څنګه دا همه شارټکټ یې اخیستی دی. ځینو مهمو خپل تلګرام چینل او د پیج او همدارنګه د یوټیوب دا شارټکټ یې ما پکې اخیستی دي. نو دا بله خوندوره ځانګړتیا شوه. یو بله خوندوره ځانګړتیا دا د ان انسټال. کله چې په ان انسټال باندې کلیک وکړو نو دا اپلیکیشن څنګه کې ان انسټال کېږي له د ځای صفحې څخه ورکېږي. نو دا ملګرو څه خوندوره ځانګړتیاوې هیله چې دا اپلیکیشن مو خوښه شوی یا په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن خامخا انسټال کړئ. نو هیله چې دا ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو ته زده کړي وي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته د کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.